نور انتظار ختم. د کومې ویډیو چې تاسو د ډیر وخت نه په انتظار وئ مونږ تاسو له راوړه د پیډاګاجي هغه مهمه ویډیو. په دې ویډیو کې د پیډاګاجي ډیر زیات مهم او په ټیسټونو او امتحانونو کې بار بار راتلونکي موضوعات ډیر په اسانه طریقه په پښتو ژبه کې بیان شوي دي. په پیډاګاجي کې پوره نمبر واخله. په دې کورس کې دا زموږ شپږمه ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې به مونږ زده کوو ریزنینګ او د هغې قسمونه لکه انډکټیو ریزنینګ، ډیډکټیو ریزنینګ، انالوجیکل ریزنینګ، گروث او ډیولپمنټ څه ته وایي، منټیسوري میتھډ اف ایجوکیشن، ټایپس اف نالج، د نالج قسمونه، د ایرکسن سایکو سوشل ډیولپمنٹ تیوري، د پاکستان ایجوکیشنل پالیسیز پوره تفصیل، د ایډورډ تورنډایک لاز اف لرنینګ د زده کړې قوانین، د ریسرچ قسمونه لکه کوالټیټیو ریسرچ، کوانټیټیټیو ریسرچ، د رابرټ گینی پیزز اف لرنینګ د زده کړې مرحلې او نور هم ډیر څه. د دې نه مخکې چې موږ خپله ویډیو شروع کړو ډیر ملګري د پلی لیست باره کې تپوس کوي، نو زموږ چینل ته لاړ شئ، پلی لیست باندې کلیک کړئ، تاسو ته به د پیډاګاجي پلی لیست راوړي. تاسو په هغې کې زموږ پوره ویډیوز کتلی شئ. د پلی لیست نوم دی پیډاګاجي فول کورس فار ایټا. د پیډاګاجي نوټس به تاسو ته میلاویږي زموږ فیسبوک پیج باندې. زموږ فیسبوک پیج فالو کړئ، موږ ته پرسنل کې میسج وکړئ، تاسو ته به د پیډاګاجي نوټس میلاو شي. موږ د انګلیش ګرامر کورس هم شروع کړلی، هغه هم تاسو کتلی شئ. نو راځو خپلې نننۍ ویډیو طرف ته. السلام علیکم اینڈ ویلکم ټو دیروی اکیډمي. د ټولو نه اول لازو خپل اولنی ټاپک ته ریزنینګ اینڈ ټایپس اف ریزنینګ، ریزنینګ او د هغې قسمونه. نو د ټولو نه مخکې راځو ریزنینګ له، چې ریزنینګ څه ته وایي. دې ته په اردو ژبه کې استدلال ویلی کېږي. Reasoning is the mental process of thinking logically to make conclusions, solve problems or make decisions. Reasoning چې کوم دی نو دا یو منټل ذهني عمل دی د سوچ کولو د دلیل په رڼا کې. یو دلیل د ثبوت د حقایقو په رڼا کې ته سوچ وکړي، د یو خبرې باره کې ته سوچ کې چې د دې خبرې دلیل څه دی، ته د هغې مشاهده کې هغه څیز په غور سره ګوري او د هغې نه یو کنکلوژن، یو نتیجه راوباسي، مسله حل کې او دغه شانتې یو فیصله کې، نو دې ته وایي ریزنینګ. مطلب یو مسله ده، ته د هغې په باره کې سوچ وکړي او د هغې حل راوباسي، نو دغې ته ویلی کېږي ریزنینګ. It helps us understand facts from judgments. دا موږ له مدد راکوي چې موږ په حقیقتونو باندې ځان پوه کړو، په فیکټس په هغې باندې ځان پوه کړو، فارم ججمنټ او یو ججمنټ وکړو، مطلب یو قضاوت، یو فیصله وکړو د یو څیز په باره کې چې دا څیز ښه دی، بد دی، یا یو مسله یې موږ د هغې حل راوباسو، نو دې ته ویلی کېږي ریزنینګ. اوس راځو ټایپس اف ریزنینګ له، د ریزنینګ قسمونه. نو د ریزنینګ څلور مین بنیادي قسمونه دي. اولنی قسم دی انډکټیو ریزنینګ، چې کوم ته تجرباتي استدلال هم ویلی کېږي. انډکټیو ریزنینګ څه ته وایي؟ انډکټیو ریزنینګ سټارټس وذ سپیسیفیک ابزرویشنز. انډکټیو ریزنینګ شروع کېږي د یو خاص مشاهدې نه، چې یو څیز هغه ته د هغې مشاهده وکړي، هغه په غور سره وګوري، خاص څیز، او بیا چې کوم دی and moves to a general conclusion، او بیا هغه لاړ شي یو عام نتیجه تر هغې نه راوباسي. نو دا ای د سپیسیفیک ټو جنرال، د خاص نه عام طرف ته. مطلب هغه خبر اول کې خاصي، خاص څیز هغې باندې ته مشاهده وکړي، هغه ته په غور سره وګوري او د هغې نه بیا یو عامه نتیجه راواخلي، نو دې ته ویلی کېږي انډکټیو ریزنینګ. نو لنډه به دا ځان سره یاد ساتئ چې دا سپیسیفیک ټو جنرالي، د خاص نه عام طرف دی. مثال له راځو، تاسو به ښه پوه شئ. اولنی مثال دی Ali sees that the sun rises from east every day. علي دا وکتل، د ابزرویشن یې وکړو چې نور دا راخیږي د مشرق نه هره ورځ، د نور ختیځ نه هره ورځ نور راخیږي، دا یې وکتل. He concludes، هغه دا نتیجه راویسته The sun always rises from the east، چې نور هغه همیشه د نور ختیځ نه د مشرق نه راخیږي. اول کې هغه یو خاص ابزرویشن وکړو، خاص خبره وه چې هره ورځ نور د مشرق نه راخیږي، او بیا د هغې نه یو عامه نتیجه راویسته چې نور همیشه دپاره د مشرق نه راخیږي. دویم مثال This bird can fly، دا مرغۍ الوزي. That bird can fly، هغه مرغۍ هم الوزي. نو دا یو خاص خبره وه چې دا مرغۍ الوزي، خاص هغه مرغۍ الوزي، خاص. نو له دې نه یو عامه نتیجه راویسته چې So all birds can fly، چې ټولې مرغۍ الوزي. دا مرغۍ الوزي، هغه مرغۍ الوزي، نو د دې مطلب دا دی چې ټولې مرغۍ الوزي. نو دا د خاص نه عام طرف ته خبره لاړه، د خاص خبرې نه
یو خاص خبره او ته د هغې نه عامه نتیجه راواخلي نو دې ته ویل کېږي انډکټیو ریزنینګ. د ریزنینګ دویم قسم دی ډیډکټیو ریزنینګ. په اردو کې دې ته ویل کېږي قیاسي استدلال. ډیډکټیو ریزنینګ starts with a general statement or rule. دا شروع کېږي د ډیډکټیو ریزنینګ شروع کېږي د یو عام بیان نه یا د یو عام اصول نه. دا بالکل د انډکټیو ریزنینګ الټه دی. په هغې کې به د خاص نه شروع کېدو او عام طرف ته بتلو. دلته به د عام نه شروع کېږي او خاص طرف ته به ځي. دا شروع کېږي د یو عام جنرال سټیټمنټ نه، د یو عام بیان نه او د یو عام اصول نه. and reaches او رسي a specific conclusion یو خاص نتیجې ته. مطلب یو څیز دی هغه عام دی د هغې نه ته یو خاص نتیجه راواخلي نو دې ته ویل کېږي ډیډکټیو ریزنینګ. مثال ته راځو. مثال دا دی all humans are mortal. ټول انسانان فانی دي. دا یو عامه خبره ده. ټول انسانان فانی دي عامه خبره ده، یو جنرال خبره ده. Socrates is a human. سقراط چې کوم دی هغه یو انسان دی. therefore Socrates is mortal. په دغه وجه باندې سقراط چې کوم دی هغه هم فانی دی. نو خبره راله خاص ته. اول ویل چې ټول انسانان فانی دي. دا یو عامه خبره ده او د هغې نه سقراط ته راله چې سقراط هم انسان دی هغه هم فانی دی نو خبره راله خاص ته. نو د عام نه به خبره راځي خاص ته. د یو عامې خبرې نه به ته یو خاص نتیجه راخلي نو دې ته ویل کېږي ډیډکټیو ریزنینګ. دویم مثال دی all students in the class passed the test. په کلاس کې ټولو سټوډنټانو ټیسټ پاس کو. دا یو عامه خبره ده، یو جنرال خبره ده. Ali is a student in that class so Ali passed the test. Ali هم د دغه کلاس سټوډنټ دی نو Ali هم ټیسټ پاس کو. نو ګوره خبره د عام نه راله علي ته، خاص ته، سپیسیفیک ته. نو دې ته ویل کېږي ډیډکټیو ریزنینګ. دریم قسم دی ابډکټیو ریزنینګ چې کوم ته مفروضاتي استدلال هم ویل کېږي. دا څه ته وایي میک د بیسټ ګیس آن لیمیټډ انفارمیشن. تا سره معلومات محدود دي، دغه معلوماتو مطابق ته یو بهترینه اندازه ولګي. دې کې اصل کې اندازه لګولي چې تا سره معلومات دومره نشته او ته یو ګیس ولګې، یو اندازه ولګې بهترینه چې کوم بیسټ ته بهترینه اندازه ولګې د یو څیز په باره کې دی ته وایي ابډکټیو ریزنینګ. It is used when complete information is not available. دا په هغه وخت کې کېږي کله چې تا سره پوره معلومات نه وي نو ته به اندازه لګې. مثال ته راځو. اولنی مثال دی the class is empty and lights are off. تا ولیدل چې کلاس خالی دی او لایټونه آف دي. نو یو ګیس تا اندازه د دې نه ولګوله maybe there is no class today. کیدای شي نن دغه ځای کې کلاس نه وي، دغه ځای کې کلاس نه اخیستلی کېږي. تا ولیدل لایټونه هم بند دي او کلاس هم خالی دی نو کیدای شي نن کلاس نه وي. نو تا یو ګیس ولګاو، یو اندازه دې ولګوله نو دې ته وایي ابډکټیو ریزنینګ. دویم مثال the ground is wet. ګراوند لوند دی، میدان هغه لوند دی. the best guess بهترینه اندازه تاسو ولګوله it probably rained. کیدای شي شاید چې په دغه ځای کې باران شوی وي. ګراوند لوند دی نو ته اندازه ولګوله چې کیدای شي دلته باران شوی وي. نو دا یو مفروضاتي استدلال دی نو دې ته ویل کېږي ابډکټیو ریزنینګ. دریم مثال the lights are off. لایټونه بند دي، آف دي. بیسټ ګیس بهترینه اندازه څه ولګوله ته there is a power outage. دغه ځای کې کیدای شي بجلی نه وي. په دې کې اندازه لګولي او ګیسینګ کولی. د ریزنینګ څلورم قسم دی انالوجیکل ریزنینګ. انالوجیکل ویل کېږي یو شان، هم شکل. دې ته ویل کېږي انالوجیکل یا دې ته تمثیلي هم ویل کېږي. راځو دې ته چې دا څه ته وایي comparing two similar things. دو یو شانتي څیزونه هغه کمپیر کول د یو بل سره، د یو بل سره برابرول، مقابله کول. to understand or conclude something چې په یو څیز باندې ځان پوهه کړي یا د هغې په باره کې یو نتیجه راواخلي. مثال راځو. a teacher is like a gardener. یو استاد دا د باغبان په شانتې دی. just as a gardener nurture plants. څنګه چې یو باغبان هغه د بوټو پرورش کوي، د هغې خیال ساتي. a teacher nurtures students. یو ټیچر، یو استاد هغه د طالب علمانو پرورش کوي. نو دلته دوه څیزونه د هغې یو بل سره کمپیریزن وکړو او یو نتیجه ترې راواخیستلی شوه نو دې ته ویل کېږي انالوجیکل ریزنینګ. دویم مثال دی a computer CPU is like a human brain. د کمپیوټر CPU سنټرل پروسیسینګ یونټ چې کوم دی CPU
دا وایي د انسان د برین د دماغ په شانتې ده. both process information دواړه معلومات هغه پروسس کوي، په هغې باندې عمل کوي. دلته د انسان دماغ او د کمپیوټر سی پی او دا د یو بل سره د هغې کمپیریزن وشو. راځو خپل دویم ټاپک لا growth and development. growth او development څه ته وایي؟ نو اولنی دی growth. physical increase in size. physical جسمانی زیاتېدل، اضافه کېدل په سایز کې. لکه مثال په طور باندې د یو څیز هایټ، بلندي، اوچتوالي کې اضافه کېدل یا ویټ وزن کې اضافه کېدل. لکه دې مثال موږ د انسان واخلو چې کله د انسان د هغې په وزن کې اضافه کېږي، غټېږي، نو دا چې کوم دی دا ګروت دی، یا هغه لوړېږي، اوچتېږي. یو ماشوم دی هغه په بره روان دی، غټېږي، نو دې ته ویلی کېږي د هغه ګروت. اوس ډیولپمنټ څه ته ویلی کېږي؟ اوورآل چینجز، ټوټل چې څومره تبدیلیانې راځي ان پرسنالټي، په شخصیت کې، تھینکینګ، په سوچ کې، ان بیهیویر او په رویه کې. مطلب په سوچ کې، په پرسنالټي، په شخصیت او رویه کې چې کم چینجز راځي، کم بدلون راځي، نو دې ته ویلی کېږي ډیولپمنټ. نو ګروت فزیکلی جسمانی او ډیولپمنټ هغه منټلی ذهني. لکه مثال a child grows 2 inches in a year. A child grows، یو ماشوم غټېږي 2 inches، 2 انچې in a year، په یو کال کې. نو دې ته ویلی کېږي ګروت. 2 انچې هغه غټ شو، نو دا ګروت دی. and learn problem solving، او هغه problem solving یو مسله حل کول، یو مشکل حل کول، دا یې زده کړه، نو دا د هغه ډیولپمنټ دی. راځو خپل دریم ټاپک لا منټیسوري میتھډ اف ایجوکیشن. د منټیسوري طریقه تعلیم، دغه چې کوم د تعلیم طریقه پیش کړې ده، نو هغه به بس مونږ وایو. دا پیش کړې ده ډاکټر ماریا منټیسوري. دا یو ډاکټر وه ماریا منټیسوري، هغه د تعلیم یو طریقه پیش کړې ده، نو د هغې په باره کې به اوس مونږ خبرې کوو. نو هغې یو څو خبرې کړي، هغه پوینټس مونږ راخلو. اولنی پوینټ دی چایلډ سینټرډ اپروچ. د ټول نه مخکې هغې چایلډ سینټرډ اپروچ پیش کړی دی. دا څه ته وایي؟ فوکس آن انډیویژول چایلډز پیس اینډ انټرسټ. هغه دا ویلي دي چې چایلډ سینټرډ به وي ایجوکیشن، دا به د ماشوم باندې په دې کې توجه زیاته. چایلډ سینټرډ، مخکې مونږ سټوډنټ سینټرډ هم ویلی دی مخکینی ویډیوز کې. مونږ د پیډاګاجي دا کورس شروع کړی، دا زموږ 6مه ویډیو ده. نو مخکینی ویډیو تاسو لازمي وګورئ. دا یو سلسله مونږ شروع کړې ده، دا 6 ویډیوګانې د پیډاګاجي کورس. نو دا تاسو لازم دا مخکینی ویډیوګانې وګورئ، ځکه چې دا یو بل سره ریلیټډ دي. نو هغه ویډیوګانې تاسو وروسته بیا ضرور وګورئ. دې دا ویلي دي چې ایجوکیشن تعلیم به دا د دې مین فوکس په ماشوم باندې. فوکس آن انډیویژول چایلډ سپیس اینډ انټرسټ. په دې کې به فوکسي توجه به د یو ماشوم د هغې په شوق باندې او د هغې په رفتار باندې، مطلب چې د هغې کم لیول دی، په کم رفتار باندې هغه روان دی، او د هغې کم انټرسټ دی، کم شوق دی، نو په هغې باندې به فوکس کېږي. ماشوم ته په هغه طریقه سبق ویلی کېږي په کم کې چې هغه انټرسټ اخلي، په کم کې چې هغه شوق وي، د هغه توجه وي. نو اولنۍ خبره دا شوه. دویمه خبره په دې میتھډ کې کړې ده پریپیرډ لرنینګ. سپیشلی ډیزاینډ کلاس روم. دی ویلي دي چې کلاس روم به هغه خاص طور باندې ډیزاین کېږي، هغه به برابریږي. with learning materials accessible to children. د لرنینګ مټیریل نه، د زده کړې دپاره چې کوم مټیریل دي، کوم مواد دي، هغه به کلاس روم کې ټول اویلیبلی موجود به وي، او ماشوم به هغې ته اکسیسیبلی، مطلب ماشوم به هغې ته رسایي، هغه به ورته رسېدی شي او د هغې نه به زده کړه کولی شي. لکه دا کلاس روم د زده کړې دا ځای، دا به په دې کې به داسې مواد وي چې هغې نه ماشوم زده کړه کوي، لکه چارټس شو، دا شانتې نور مختلف څیزونه چې د هغې نه ماشوم زده کړه کولی شي. نو دا دویمه خبره شوه. دریمه لرنینګ بای ډوینګ. زده کړه کول په کولو سره. هینډز آن هم دې ته ویلی کېږي، هینډز آن. نو زده کړه دا په کولو سره ښه کېږي. نو دی ویلی دي چې یوز ا فزیکل میټیریل فار پریکټیکل اینڈ سینسري لرنینګ. چې کوم پریکټیکل لرنینګ دی، کم عملی لرنینګ دی، زده کړه ده، یا چې کوم سینسري لرنینګ دی چې هغې سینس کېدی شي، مطلب د هغې احساس کېدی شي، نو د هغې لپاره فزیکل میټیریل هغه استعمالول. چې کوم جسمانی میټیریل دی، کوم څیزونه دي، هغه استعمالول. د دې مثال موږ داسې اخیستی شو چې ماشوم ته پارټس آف پلانټ، د بوټي حصې، دا سبق ورته ته وی، نو ته بوټی راوړې او ماشوم ته یې وښیې چې دا پکې لیف، پاڼه ده، دا پکې جرړې دي، زیلې دي، او دا یې ګل دی.
نو په دې طریقه باندې ته پریکټیکل سیزونه ماشومانو ته ښیې. نو دې ته وایي لرنینګ بای ډوینګ، زده کړه کول په یو کار کولو سره. څلورمه خبره آټو ایجوکیشن. آټو ایجوکیشن یا سیلف لرنینګ هم دې ته ویل کېږي، په خپله زده کړه کول. په دې کې سری چیلډرن لرن انډیپینډنټلی تھرو ایکسپلوریشن، چې ماشومان به زده کړه کوي په خپله. ته به ورته یو کار حواله کوي او په خپله به زده کړه کوي، هغه به تالاش کوي، هغه به ګوري، هغه به له چا نه تپوس کوي، ته به ورته یو اسایمنټ حواله کوي او هغوی به پرې کار کوي. نو دا چې کوم دی سیلف لرنینګ دی. پنځمه خبره په دې میتھډ کې، په دې طریقه کې هغه ده فریډم ودن لیمټس. په لیمټس کې ماشومانو له په حدونو کې، په یو حد کې به هغوی له ازادي ورکوي. داسې ازادي به ورله نه ورکوي. څنګه ازادي به ورکوي؟ نو هغې تفصیل بیان کړی. چیلډرن چوز اکټیویټیز بټ ودن ګایډډ باونډریز، چې ماشومان به اکټیویټیز چې کوم سرګرمیانې دي، کوم کارونه هغه کوي پریکټیکل، نو هغه به چوز کوي. هغوی له به ازادي ورکوي چې په خپله چوز کړي، په خپله هغه منتخب کړي، چې هغوی زده کړه په ښه طریقه سره وکړي، په یو لیمټ کې دننه. مکمل ازادي به هم هغوی له داسې نه ورکوي، یو لیمټ به ږدي، یو حد به هغې ته ږدي. شپږمه خبره په دې میتھډ کې، په دې طریقه کې هغه کړې ده چې مکسډ ایج ګروپینګ. Children of different ages learn together, allowing fair learning and social development. چې ماشومان هغه د مختلفو عمرونو والا په یو ځای کې زده کړه کوي، نو هغوی د یو بل نه فیر لرنینګ کوي. مطلب جوړه یو فیر جوړوي او د یو بل نه لرنینګ کوي. دغه شانتې سوشل ډیولپمنټ هم کیږي. ماشومان د یو بل سره ملاویږي، نو د هغوی معاشرتي چې کوم ترقي د هغوی کیږي، هغوی د یو بل سره په خبرو باندې، دغه شانتې په تعلقاتو، په هغوی باندې د هغوی زده کړه هم کوي. نو دا د دې فایده ده د مکسډ ایج ګروپینګ نه، چې مکسډ ایج والا، مختلف عمرونو والا د هغې ګروپونه جوړ کړی شي او هغوی یو ځای زده کړه کوي. اوومه خبره کړې ده چې رول اف ټیچر به څه په دې طریقه کې د استاد کردار څه دی. نو استاد د هغې کردار دی ګایډ، به طور د یو ګایډ. څنګه؟ ټیچر فیسیلیټیټس، observes and support, not instruct directly. ټیچر به صرف ماشومانو له، سټوډنټانو له، طالب العلمانو له د هغوی له فیسیلیټیټ کوي، د هغوی مرسته به کوي، هغوی به ابزرو کوي، هغوی ته به ګوري چې هغوی څنګه کار کوي، او هغوی به سپورټ کوي. ناٹ انسټرکټ ډایرکټلی، ډایرکټ به هغوی ته سبق نه وایي، ډایرکټ به هغوی ته لیکچر نه ورکوي، هغوی باندې به زیات کار کوي، اکټیویټیز به پرې کوي او هغوی به زده کړه کوي. راځو خپل نیکسټ ټاپک له ټایپس آف نالج، د علم قسمونه. نو اولنی قسم دی ډیکلریټیو نالج، چې کوم ته بیانیه علم هم ویل کېږي. وټ وی نو، کوم څه چې موږ ته معلوم دي، لکه فیکټس، کانسپټس، تصورات، دغسې فیکټس، حقیقتونه، انفارمیشن، معلومات. کوم معلومات چې موږ ته معلوم دي، دې ته ویل کېږي ډیکلریټیو نالج. لکه مثال د دې دی د کیپیټل آف فرانس از پیرس. د فرانس د هغې کیپیټل دارالخلافه هغه دی پیرس. یا د کیپیټل اف پاکستان از اسلام آباد، د پاکستان کیپیټل اسلام آباد دی. دا یو معلومات دي، دا موږ سره دي، یا دا یو فیکټ دی، حقیقت دی، دا موږ سره دی، موږ ته یاد دی. نو دې ته ویل کېږي ډیکلریټیو نالج. دویم قسم نالج دی پروسیجرل نالج. پروسیجرل نالج، how to do something. د دې مطلب دا دی چې یو کار به موږ څنګه کوو، د هغې پروسیجر، د هغې طریقې کار څه دی. نو دې ته ویل کېږي پروسیجرل نالج. لکه سکلز، دې کې هنر، سټیپس، څنګه مرحله وار یو کار کیږي، دغسې پروسس، د یو کار پروسس د هغې عمل سره. مطلب لنډه دا خبره شوه چې how to do something، یو کار به موږ کوو څنګه، دې علم ته، دې ته ویل کېږي پروسیجرل نالج. لکه مثال په طور باندې how to solve a math question. د میتھس، د ریاضۍ یو کوېسچن، یو سوال، هغه موږ په کومه طریقه باندې کوو، د هغې پروسیجر او پروسس څه دی، نو دې ته ویل کېږي پروسیجرل نالج. دریم قسم نالج هغه دی کنډیشنل نالج. when and why to use declarative and procedural knowledge. تا سره علم دی چې کوم معلومات دي، تا سره ډیکلریټیو نالج دی او پروسیجرل نالج دی چې کوم تا پروسیجر زده کړی دی، یو طریقه کار دی زده کړی دی، هغه به ته څنګه استعمالوې، کله به استعمالوې او ولې به استعمالوې، دې ته ویل کېږي کنډیشنل نالج. چې په عملي ژوند کې ته به څنګه علم استعمالوې، هغه به څنګه په یو کنډیشن کې استعمالوې، دې ته ویل کېږي کنډیشنل نالج. د دې مثال دا دی knowing when to apply، چې تا ته دا معلومه چې کله به ته اپلای کې a math formula in real life. د میتھس یو فارموله، هغه په عام ژوند کې به هغه ته کله اپلای کې، هغه به څنګه عملي کې،
نو دې ته ویل کېږي کنډیشنل نالج. څلورم قسم هغه د نالج دی ټیسټ نالج. ټیسټ وایي خاموش ته، خاموش علم. خاموش علم څه ته وایي؟ انسپوکن چې هغه نه ویلی کېږي، ویلی شوی نه وي. انټیټیو نالج ګین تھرو ایکسپیرینس. دا داسې علم وي چې دا د ایکسپیرینس نه تا ته حاصلېږي. داسې علم چې هغه تا ته ویلی کېږي نه، مطلب هغه ته خپلې تجربې نه حاصلې. د تجربې نه چې کوم علم حاصلېږي دې ته ویلی کېږي ټیسټ نالج. لکه مثال A skilled teacher manage classroom. یو سکیل ټیچر چې کوم دی هنرمند استاد چې هغه سره هنري، هغه سره طریقه وي، هغه چې کوم دی منیج کلاس روم، خپل کلاس روم هغه منیج کوي، د هغې انتظام چلی. بیهیویر افیکټیو بای ټون آف وایس باډي لینګویج، هغه خپل کلاس کنټرول کوي، د هغې بیهیویر د هغې چې کومه رویه ده هغه منیج کوي په څه طریقې سره؟ ټون آف وایس سره، د خپل اواز چې کوم دی د هغې ټون سره، د اواز ښکته بروالی، په خپل اواز سره هم کلاس کنټرول کوي. دغه شانتې په خپل باډي لینګویج سره د باډي د جسم چې کوم لینګویج دی دغه طریقه کار، دغه آی کنټیکټ د سترګو نه پته لګي، دغه د لاسو نه، دغه د پوسچر نه پته لګي او خپل کلاس کنټرول کوي. دویم مثال A mother know when her baby is hungry, sleepy or uncomfortable. دا بره چې کوم مثال وایي د استاد دا، نو دا حاصلېږي، دا علم به تا ته حاصلېږي تجربې نه، چې ته کله تجربه حاصله کړي نو هغې نه به تا ته دا علم حاصلېږي. A mother know، یو مور ته پته لګي when her baby is hungry، چې کله د هغه ماشوم وږی، دغسې sleepy هغه له خوب ورځي، uncomfortably هغه غیر آرامدهي، هغه بې آرامه نو هغې ته پته لګي، نو دا د هغې اکسپیرینس شوی ځکه ورته پته لګي، د هغې سره ټیسټ نالج. پنځم قسم هغه د نالج دی ایکسپلیسټ نالج، چې کوم ته مفصل علم هم ویلی کېږي. ایکسپلیسټ ویلی کېږي صفا او تفصیلي مفصل. راځو دې له چې دا څه ته وایي کلیرلی ریټن، چې هغه صفا لیکلی شوی، or spoken knowledge یا ویلی شوی علم چې هغه کلیرلی لیکلی شوی ویلی شوی علم وي. سټارټ that can be easily shared، کوم چې په اسانه باندې شیر کېږي، د یو نه بل ته منتقل کېږي. لکه مثال په طور باندې د دې مثال دی ټیکسټ بک انفو. د ټیکسټ بک چې کوم نصابي کتابونه دي نو د دې چې کوم معلومات دي، په دې کتابونو کې چې کوم معلومات دي نو دا ایکسپلیسټ نالج دی. شپږم قسم هغه دی ایکسپیرینټل نالج. مخکې موږ دا ټیسټ نالج کې هم وایه، خو دلته دا جدا یو قسم هم موږ تاسو له راوړلی چې تاسو ښه پوه شئ، تاسو له کوېسچنې راځي چې تاسو بیا هغه کولی شئ. gain through personal experience، د نوم نه پته لګي چې دا حاصلېږي د پرسنل ذاتي ایکسپیرینس نه. لکه مثال په طور باندې کلاس روم ټیچینګ ایکسپیرینس، په کلاس کې د ټیچینګ هغې د هغې تجربه دا چې کوم ده نو دا ایکسپیرینټل نالج دی. لکه یو ټیچر به راشي نوی، نو هغه سره دومره تجربه نه وي، ورو په ورو چې کله هغه ټیچینګ کوي نو هغه له تجربه راځي، دې ته ویلی کېږي ایکسپیرینټل نالج. راځو خپل بل ټاپک له چې هغه دی سایکو سوشل ډیولپمنټ تیوري بای اریک اریکسن. د اریک اریکسن د جرمن یو سایکالوجیسټ دی د جرمني، هغه یو تیوري پیش کړې ده چې هغې ته ویلی کېږي سایکو سوشل ډیولپمنټ تیوري. Erik Erikson proposed that human development occurs in 8 stages. اریک اریکسن دا ویلی دی چې هیومن ډیولپمنټ، انساني چې کوم ډیولپمنټ دی، کومه ترقي د ډیولپمنټ مخکې موږ ویلی چې ذهني کومې تبدیلیانې تا کې راځي، ذهني ترقي، ستا چې کوم سوچ دی په هغې کې ترقي راځي، شخصیت کې ترقي راځي، ستا بیهیویر رویه کې ترقي راځي، دې ته ویل کېږي ډیولپمنټ. دا چې کوم دی د انسان دا کېږي in 8 stages، په 8 مرحلو کې. دا اریک اریکسن دا خبره کړې ده، 8 مرحلې 8 stages د پیش کړي دي. each stage with psychosocial conflict، په هر یو سټیج کې، په هره مرحله کې یو سایکو سوشل، سایکو وایي ذهني ته او سوشل وایي معاشرتي. په هر یو سټیج کې د انسان چې کله ډیولپمنټ کېږي نو په هر یو مرحله کې په هغې کې یو ذهني معاشرتي کنفلیکټ مسله that must be resolved، نو هغه ضرور ده، پکار ده چې هغه مسله حل کړی شي. نو هغه مسله څه سي، نو هغه سټیجز کوم دي نو هغې تفصیل مخکې مونږ وایو. اولنی سټیج هغه د انساني ډیولپمنټ، انساني ترقي، هغه د انفینسي. انفینسي وایي ماشومتوب ده، د پیدایش نه والا د یو نیم کاله پورې دا چې کوم ټایم وي نو دې ته ویل کېږي انفینسي. اوس په دې کې کومه مسله
پرابلم کوم وي؟ ټرست ورسز mistrust. د ټرست مقابله د یقین دغه د شک سره، د یقین او د غیر یقیني د mistrust د شک دغه مقابله. لکه مثال دغه څه دی، څنګه مقابله؟ بیبیز په دې وخت کې چې کوم دی، بیبیز ماشومان learn to trust their caregivers. په دې کې ماشومان زده کوي یقین په خپل caregivers باندې، مطلب چې کوم خیال ساتي، کوم خلک لکه مور او پلار دي، نو په هغې باندې یقین کول دا زده کوي. or develop fear and suspicion. یا په هغوی کې یره او شک پیدا کیږي. یا خو به هغوی په دې وخت کې ټرست یقین زده کوي په خپلو پرورش کوونکو باندې، خپل مور او پلار باندې، او یا به هغوی په شک کې پرېوځي او په یاره کې. لکه د دې مثال دی، a baby cries and is quickly compared by mother. The baby learns to trust that their needs will be met. یو ماشوم هغه جاړي، کله چې د هغې مور راشي نو هغه ماشوم غلی شي، نو د هغه دا یقیني چې دا مور چې کومه ده دا زما ضرورتونه پوره کوي، نو په دې وخت کې ماشوم دا ټرست زده کوي. او د دې الټا که داسې ونه شي نو ماشوم به بیا mistrust چې کوم دی، غیر یقیني یا شک هغه به زده کوي. نو دا اولنی سټیج د هیومن ډیولپمنټ. دویم سټیج هغه دی ارلی چایلډهود، ابتدایي ماشومتوب، چې د 1.5 کال نه واله د 3 کالو پورې. او دې ټیم کې چې کوم ماشومان وي نو هغې ته ټوډلر هم ویله کېږي. ټوډلر هغه ماشوم چې هغه اول کې تلل چې کوم دي، ګرځېدل هغه زده کوي. په دې کې مقابله د autonomy versus shame and doubt. autonomy ویل کېږي ازادي او اختیار ته، د دې مقابله د شرم او د شک سره. یو ماشوم په دې وخت کې هغه ازادي او اختیار دا زده کوي، او یا به شک زده کوي او شرم په دې کې به مبتلا کېږي. نو child learn independency or feel shame and doubt their abilities. په دې وخت کې یو ماشوم هغه انډیپنډنسي، مطلب خودمختاري، په خپله به یو کار کوي. or feel shame and doubt their abilities. یا به هغه شرم محسوسوي او شک به محسوسوي په خپلو abilities باندې، په خپل صلاحیتونو باندې. لکه مثال د دې دا دی، په مثال به تاسو ښه پوهیږئ، مثال ته سوچ کوئ. دا مثال موږ د دې دپاره راوړو چې تاسو په مثال باندې ښه پوه شئ. مثال دا دی ټوډلر هغه ماشوم چې هغه د 1.5 کال نه واله د 3 کالو پورې ته ټوډلر ویل کېږي. A toddler learns to use toilet independently. دا ماشوم چې کوم دی learns د کوي to use چې استعمال کی toilet independently، یا دا ټایلټ، دا باتروم دا استعمال کی په خپله دا استعمال کی. نو چې کله په دې زده کولو کې سکسس بیلډ کانفیډنس، چې کله دی کامیاب شي داسې زده کي نو د کې کانفیډنس اعتماد راځي. failure with scolding، چې کله هغه په دې کې پیل شي ناکامه شي. with scolding وایي بدې ردې ویل ماشوم ته، د هغه بېعزتي کول، مطلب هغه ته خرابې خبرې کول، هغه بېعزته کول. لکه د دې مثال دا دی چې ماشوم ته خلک وایي سپیه، خره، دا کار ته نشي کولی، تا ته ګوره دا کار ستا نه دی او ته دا نشي کولی، مطلب د هغه ته بدې ردې ویل، سکالډینګ کول. نو د دې د وجې نه ماشوم کې بیا شیم پیدا کېږي، شرم به پیدا کېږي او به خپل ابیلیټیز باندې شک کوي. نو دا و دویم سټیج. دریم سټیج هغه دی پری سکول. پری سکول د سکول نه مخکې، پری وایي مخکې ته سکول، د سکول نه مخکې چې کوم ټایم یې د 3 کالو نه واله د 5 کالو پورې، نو په دې کې مقابله د انیشیټیو ورسز ګلټ. ماشوم به یو انیشیټیو اخلي، یو اقدام به اخلي، یو کار به پخپله کوي، یا به په هغه کې ګلټ پیدا کېږي، جرم او ګناه احساس کېدل دا به پکې پیدا کېږي. پری سکولرز د سکول نه مخکې چې کوم ماشومان دي دا begin to take initiative or feel guilty about their actions. یا به دیو انیشیټیو اخلي، یو کار به پخپله کوي، او یا به دیو چې کوم دی نو هغه د یو کار کولو کې جرم محسوسوي، ګناه به محسوسوي. نو د دې مثال سره a child plans a game or draw a picture. یو ماشوم دا یو پلانینګ وکړي، منصوبه جوړه کړي چې زه به دا گیم کومه، دا لوبه به کومه، یا دا یو پکچر، دا یو تصویر دا به زه جوړومه. اکثر په دې ټیم کې ماشومان د تصویران ډېر جوړوي. نو چې کله انکریجمنټ بیلډز انیشیټیو، چې کله هغه ته انکریجمنټ ورکړي، هغه انکریج کړي، هغه له همت ورکړي، نو په هغه کې به انیشیټیو راځي، هغه به اقدام اخلي، هغه کار به کوي. او کریټیسیزم may cause guilt، او کېدای شي چې ته کریټیسیزم وکړي، په هغه باندې تنقید وکړي،
هغه له رټنه ورکړي نو هغه به بیا د ګناه احساس د جرم احساس هغه به محسوسوي او هغه به هغه کار بیا نشي کولی. څلورم سټیج هغه دی سکول سټیج. د انساني ترقۍ هیومن ډیولپمنټ د هغې څلورم سټیج دی سکول ایج چې کوم د 15 کالو نه د 12 کالو پورې. په دې کې سایکو سوشل مسله سي، ذهني او معاشرتي مسله، انډسټري ورسز اینڈ پریارټي. په دې کې یو ماشوم یو انډسټري جوړوي، مطلب یو صنعت به جوړوي، یو نوی کار، یو سکل به زده کوي، یو هنر به زده کوي، یا به هغه ان پریارټي د کمترۍ ښکار کیږي، د احساس کمترۍ، هغه به ځان کم ګڼي، ځان به ښکته ګڼي، یا به کې دا راځي. سکول ایج چلډرن ډیولپ کانفیډنس بای ماسټرینګ سکل. د سکول ایج چې کوم ماشومان دي دیو به یا سکل زده کوي، هنر به زده کوي. هنر هر یو کیدای شي د لیکلو هنر، د کولو، د یو کار د کولو هنر، مطلب مختلف سکلز کیدای شي. کمیونیکیشن سکل، د خبرو کولو، د تقریر کولو سکل، په هغوی کې به دا سکل به زده کوي او په دې کې به کانفیډنس راځي د هغې د وجې نه. اور فیل انفیریر، یا به هغوی د کمترۍ ښکار کیږي، د احساس کمترۍ، او ځان به کمتر ګڼي او هغه کار به بیا نشي کولی. مثال سره a student is praised by doing well in math class. په یو میت کلاس کې، د میتھس د ریاضۍ په پیریډ کې، کلاس کې ماشوم چې په صحیح طریقې سره یو کوېسچن وکړي، دا یو سکل دی، یو هنر دی، نو که د هغې پریز وشي، د هغې تعارف وشي، د هغې تعریف وشي، ستاینه وشي، نو په ده کې به کانفیډنس راځي او د مقابلې یو احساس به راځي. په دې ټایم کې د مقابلې احساس هم ماشوم ته کیږي. نو دا څلورم سټیج. پنځم سټیج هغه دی اډولسنس چې کوم نوجواني ده یا بلوغ دی، د 12 کالو نه واله د 18 کالو پورې دا چې کوم سټیج دی. په دې کې مقابله د آیډنټیټي ورسز رول کنفیوژن. آیډنټیټي پہچان جوړول، د دې مقابله به د رول کنفیوژن سره، مطلب د خپل کردار په هغې کې د کنفیوژن، مطلب په هغې باندې د نه پوهېدو او په هغې کې د شک کولو، د دې مقابله به په دې کې څه دي. ټین ایجرز فارم ا کلین سینس آف سیلف. ټین ایجرز چې کوم دي، د دې وخت چې کوم ماشومانی نو هغې کم هلکان نو هغې ته ټین ایجرز ویلی کېږي، ټین ایج والا. نو دیو به یا د خپل ځان په باره کې کلیري، مطلب صفا به ورته پته چې زه به دا جوړېږم، د خپل ځان باره کې به ورته پته اور فیل کنفیوزډ اباؤټ ډیر آیډنټیټي، یا د خپل آیډنټیټي، د خپل پہچان په باره کې به کنفیوز وي، هغوی به په دې کې پوره شور یقین به نه وي. لکه د دې مثال دی a teenager explores different career paths to decide what they want to become. یو ټینیجر چې کوم دی دا به ایکسپلور کوي مختلف کیریر پاتس، کیریر د مستقبل چې هغه کوم خپل کیریر جوړوي، خپل مستقبل جوړوي، یو لار اختیاروي. نو د هغې په باره کې به فیصله کوي چې زه به څه جوړېږم، په را روان وخت کې به زه څه جوړېږم. نو ځینې خلک خو داسې چې هغوی ته کلیر وي چې او زما کې دا ابیلیټي ده، زه به دا جوړېږم، او ځینې خلک په دې کې کنفیوز دي، ځینې ماشومان په دې کې کنفیوز. نو دا پنځم سټیج. شپږم سټیج هغه دی ینګ ایډلهوډ، د نوجوانۍ چې کوم بلوغت نه پس چې کوم نوجواني ده، کم ځواني ده. نو چې کوم ځوانان دي 18 کالو نه واله د 40 کالو پورې، نو دا حالت په دې کې صحیح، په دې کې انټیمیسي اور آیسولیشن. په دې کې به انټیمیسي چې کوم دی نو دا جوړې دوستۍ ته وایي، یا به دا دوستی کوي، جوړ تعلقات به قایموي، یا به آیسولیشن د اختیاري، مطلب ځان له به جدا کیږي د خلکو نه، د خلکو سره به ډېر تعلق نه ساتي. نو د دې په منځ کې مقابله وي. ینګ ایډلټس فارم کلوز ریلیشنشپ. دا چې کوم خلک دي دا به مضبوط تعلقات جوړي. آر فیل لونلی، یا به ځان یوازې محسوسوي او آیسولیټډ کیږي، مطلب د خلکو نه به جدا کیږي، خلکو سره به ډېر تعلق نه ساتي. لکه مثال دا دی a young adult form a deep emotional bond with a life partner. یو ینګ ایډلټ چې کوم دی هغه جوړ تعلقات، جذباتي تعلقات چې کوم دی هغه جوړولی شي د خپل یو لایف پارټنر سره، د خپلې چې کوم کور والی د هغې سره، د هغې ښه تعلقات هم جوړی شي، یا د خلکو سره د هغه دوستي ښه تعلقات هغه جوړېدی شي، یا به دی آیسولیټډ وي، مطلب د خلکو نه به ځان لرې ساتي او هغوی سره به ډېر تعلق نه ساتي. نو دا شپږم سټیج. اووم حالت او مرحله هغه د میډل ایډلهوډ. د ایډلهوډ د بلوغت د هغې منځ، دا سټیج دی د 40 کالو نه واله د
15 کالو پورې. په دې کې به د جنریټیویټي ورسس سټیګنیشن، په دې کې به جنریټیویټي او د سټیګنیشن په منځ کې مقابله. جنریټیویټي څه ته وایي؟ یو نوی څیز جنریټ کول، معاشرې له څه ورکول. او دغه شانتي سټیګنیشن مطلب د جمود، ان اکټیویټي، مطلب چې ته ان اکټیوي څه کار نه کې، ته د معاشرې دپاره څه نه کې، نو ته ان اکټیویټي وایي یا سټیګنیشن ورته وایي. میډل ایجډ ایډلټس کنټریبیوټ ټو سوسایټي. میډل ایج والا چې کوم دی د 40 نه والا د 15 کالو پورې دی معاشرې ته څه کنټریبیوټ کوي، د معاشرې دپاره څه کوي، یا به دی فیل سټیګننټ and unproductive. دی به سټیګننټ او unproductive به مطلب معاشرې له به څه د خیر کار هغه به نه ورکوي. لکه مثال د دې دا دی: a parent raises a children or contribute to society through work and volunteering. یو پیرنټ چې کوم دی، یو مور او پلار چې کوم دی، هغه به یو داسې ماشوم جوړ کړي، خپل یو داسې بچی به جوړ کړي چې هغه معاشرې ته څه ورکړي، معاشرې ته به فایده ورکړي، یا به د معاشره کې داسې یو کار وکړي چې هغه به خلکو له فایده ورکوي. نو داسې کیدای شي. دا د دې مثال دی. اتم چې کوم سټیج دی هغه دی لیټ ایډلټهوډ، د بلوغت چې کوم لیټ مطلب ناوخته چې کوم ټایم دی، ناوخته مطلب سره 65 پلس 65 پلس چې کوم دی 15 نه پس چې کوم عمر دی، د 15 کالو نه پس. نو په دې کې سي ایګو انټیګریټي ورسس ډیسپیر. په دې کې به ایګو انټیګریټي مطلب اطمینان به دیو ته ای په خپل ژوند باندې، یا به دیو مایوسی کوي، مطلب خفه به یې، ریګریټ به کوي، دیو به افسوس کوي. older adults reflect on life with satisfaction. older چې کوم بوډاګان خلک دي، دیو چې خپل ژوند ته شاته سوچ وکړي، نو یا خو به دیو خوشحاله مطمئن به چې موږ ښه ژوند تیر کړی، یا ریګریټ دیو به افسوس کوي. نو دا هغه اخرنی حالت دی. نو منګه که اسلامي طور سره وګورو، نو الله قرآن کې دا فرمایلی دي چې کله د یو انسان نه ساه اخیستلی کېږي، نو دی به افسوس کوي او دی به وایي قال رب ارجعون، یا الله ما واپس کا. ولې مې واپس کا؟ لعلی اعمل صالحا، ځکه چې زه ښه عمل وکړم د دې دپاره. نو دا افسوس الله ذکر کړی دی. نو دلته خو دنیایي طور باندې دی خبره کوي چې که تا ژوند ښه تیر کړی، مطلب دنیا دې ډېره ګټلي، نو په هغې باندې تا ته سټسفیکشن. خو زموږ مسلمانانو دپاره اصل هغه اطمینان دا دی چې موږ د خپل دا ژوند د دین اسلام مطابق صحیح تیر کړی، خپل ژوند کې هم د آخرت دپاره څه کړي، نو موږ به مطمئن وو. نو دا اته چې کوم سټیجز وو د ایریک ایریکسن د سایکو سوشل ډیولپمنټ، نو هغه موږ ذکر کړه ډېره په اسانه باندې. امید لرم تاسو په دې باندې پوه شوي یې. بل چې کوم زموږ امپارټنټ ټاپک دی هغه د ایجوکیشن پالیسیز اف پاکستان. د پاکستان د ایجوکیشن پالیسیانې، پاکستان او دغه شانتي هر یو ملک د تعلیم دپاره څه داسې کارونه راوړي چې د هغې د وجې نه تعلیم بهتر جوړ شي او په تعلیم کې هغوی ترقي وکړي. نو د دې دپاره پاکستان کې کمې پالیسیانې مخکې راوړی شوي دي او اوس کمې پالیسیانې روانې دي. نو دې باره کې موږ تفصیلي خبره کوو. په ټیسټ کې هم د دې نه کوېسچنې ډېرې زیاتې راځي. نو ټول نه مخکې راځو پالیسي لا، چې پالیسي څه ته وایي؟ پلان اور سیټ اپ رولز میډ بای ګورنمنټ. د حکومت د طرفه چې کوم پلانینګ کېږي، کوم منصوبه جوړېږي، طریقې کار جوړېږي، کوم اصول یې ښودلی کېږي، چېرې دا کار دا په کوم طریقه باندې، په بهترینه طریقه باندې دا کېدی شي، نو دې ته ویل کېږي پالیسي. په شارټلی دا دی چې ا پالیسي ټیلز، یو پالیسي موږ ته دا خبره کوي چې وټ ټو ډو، څه به کې، هاو ټو ډو اټ، دا به څنګه کې او ولې به کې، دا کار دا به څه کار به کې، ولې به کې او څنګه به کې. موږ چې کله ځان دپاره هم دا کولی شو چې یو پالیسي جوړه کړو یو کار دپاره، چې دا کار موږ څنګه کوو، ولې به کوو او په کومه طریقه به کوو. نو راځو د پاکستان ایجوکیشنل پالیسیز له. نو اولنی چې کوم پالیسي ده هغه ده نیشنل ایجوکیشن پالیسي، چې کوم په 1947 کې پیش شوې ده او دې ته ویل کېږي فرسټ ایجوکیشن کانفرنس. د تعلیم اولنی کانفرنس دا په 1947 کې شوې ده، دا ځان سره یاد ساتئ. او دا اولنی ایجوکیشن پالیسی ده، نیشنل ایجوکیشن پالیسی، نیشنل ایجوکیشن پالیسی. دا چې کوم هیلډ ان کراچي، په کراچۍ کې دا شوې ده دا کانفرنس. ارګنایز بای قائد اعظم دا ارګنایز کړی، د هغې زیر انتظام. په دې کې څه خبرې شوې دي؟ امپسایز اسلامیک ویلیوز، ساینس اینڈ ټیکنیکل ایجوکیشن. په دې کې دا خبره شوې ده چې اسلامي تعلیم باندې خبره شوې ده، په ساینس باندې او ټیکنیکل ایجوکیشن باندې، ټیکنالوژي ریلیټډ ایجوکیشن دی ټیکنیکل ایجوکیشن.
د کې کمپیوټر ایجوکیشن هم راتلی شي. نو په دې باندې خبره شوې ده په دې کې. دا وه اولنۍ پالیسي د ایجوکیشن په پاکستان کې. دویمه پالیسي ایجوکیشن پالیسي 1959 نو دې ته ویل کېږي شریف کمیشن ریپورټ هم دې ته ویل کېږي. ځان سره به یاد ساتئ. انټروډیوسډ بای ایوب خان. ایوب خان په دور کې دا انټروډیوس شوې ده، دا پالیسي شوې ده، پیش شوې ده. په دې کې څه چل شوی دی، په دې کې کم کارونه شوي. سټریسډ ټیچر ټریننګ، په دې کې زور ورکړی شوی دی د ټیچرانو د استادانو په ټریننګ باندې، د هغوی په تربیت باندې، ساینس ایجوکیشن باندې، اینډ نیشنل کریکولم باندې چې کوم قومي نصاب دی په هغې باندې. نصاب تفصیل مخکې مونږ د کریکولم باره کې ویلی چې کریکولم څه ته وایي، هغه مخکینی ویډیوز تاسو بیا لازم وګورئ. درېیمه پالیسي هغه ده ایجوکیشن پالیسي 1972 کې چې کوم د تعلیم پالیسي وه دا پیش شوې ده د ذوالفقار علي بوټو په دور کې. په دې کې انټروډیوس پری اینډ یونیورسل پرایمري ایجوکیشن، په دې کې پری یعنی مفت بغیر د پیسو نه چې کوم پرایمري تعلیم دی دا انټروډیوس شوی و. او دغه شانتي نیشنلایزډ پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوشنز چې کوم پرایویټ تعلیمي ادارې وي، یوې پبلیک چې کوم سرکاري د حکومت ایته پبلیک ویل کېږي، یو پرایویټ چې هغه د خلکو وي نو ایته پرایویټ ویل کېږي. پرایویټ چې کوم تعلیمي ادارې وي د تعلیم ځایونو هغه یې نیشنلایز کړي، مطلب هغه حکومت په خپل کنټرول کې راغستی، په خپله یې اغستی. نو دا کار په دې کې شوی و. څلورمه پالیسي هغه ده ایجوکیشن پالیسي 1979 دا د جنرال ضیاء الحق په دور کې دا پالیسي پیش شوې وه. فوکسډ آن اسلامایزیشن آف ایجوکیشن، په دې کې فوکس شوی و چې تعلیم چې کوم دی هغه اسلامي شي په دې باندې. او داشانتي انټروډیوسډ اسلامیک سټډیز ایز ا کمپلسري سبجیکټ. په دغه 1979 کې چې کوم ایجوکیشن پالیسي پیش شوی په هغې کې اسلامیات چې کوم سټډیز ده، اسلامیات کتاب دا لازمي شوی، دا سبجیکټ لازمي شوی. دا خبر وزن سره یاد ساتئ په 1979 کې د ضیاء الحق په دور کې. پنځمه ایجوکیشن پالیسي هغه د ایجوکیشن پالیسي 1992 د نواز شریف په دور کې. امپیسایز آن پرایویټ سیکټر پارټیسیپیشن، په دې کې زور ورکړی شوی چې پرایویټ سیکټرز چې کوم دي هغوی په تعلیم کې چې کوم دی د هغې پارټیسیپیشن هغوی سره وشي، حکومت هغوی سره حصه والي او هغوی په دې کې مخکې لاړ شي، مطلب دا تعلیم د عام کړی شي. او دویمه چې کوم دا لیټریسي اینډ فیمیل ایجوکیشن پروموشن، په دې دور کې بل چې کوم اهم کار شوی هغه لیټریسي چې کوم خواندګي ده. لیټریسي څه ته ویل کېږي؟ لیټریسي ویل کېږي چې ته د لیکلو او د لوستلو د هغې ایبیلیټي، د هغې چې کوم قابلیت دی چې یو کس لیکل لوستل کولی شي، دې ته ویل کېږي لیټریسي. په دې باندې فوکس ورکړی شوی او دغشانتي د زنانو په تعلیم باندې هم فوکس ورکړی شوی. او درېیم چې کوم دی ډیسنټرلایزیشن په دې وخت کې شوی. څه ته وایي ډیسنټرلایزیشن؟ شیفټډ سم ایجوکیشن کنټرول فرام فیډرل ټو پروینشل لیول، چې کوم ایجوکیشن کنټرول هغه د ځینې چې کوم دی ځینې ایجوکیشن چې کوم او نو هغه د فیډرل یو وفاقي حکومتي د ملک په سطح چې کوم حکومت یې ته فیډرل ویل کېږي او د صوبې خپل چې کوم حکومت یې ته پروینشل ویل کېږي. نو دا تعلیم یې حواله کړی و چې کوم فیډرل سره هغه یې صوبو ته حواله کړی و، مطلب چې کوم د هرې صوبې و نو هغې ته تعلیم خپلې صوبې ته حواله کړی و چې د هرې صوبې به خپل یو ایجوکیشن ډپارټمنټ وي، د ایجوکیشن به خپل یو انتظام هغوی چلوي. نو دا یو کار شوی و ډیسنټرلایزیشن چې د فیډرل نه پروینشل ته راوستی و. شپږمه ایجوکیشن پالیسي هغه ده ایجوکیشن پالیسي 1998 نه 2010 پورې چې کوم ایجوکیشن پالیسیز پیش شوي دي. ایم ټو اچیو 100% لیټریسي اینډ یونیورسل پرایمري ایجوکیشن، په دې کې چې کوم ایم و مقصد د دې دا و چې 100% لیټریسي هغه حاصل شي، مطلب خلک تعلیم وکړي، لیکل لوستل زده کړي او پرایمري ایجوکیشن هغه چې کوم دی عالمي شي. داسې پروموټډ آی ټي اینډ ووکیشنل ټریننګ په دې وختونو کې د 1998 نه 2010 پورې په دې کې آی ټي چې کوم دا انفارمیشن ټیکنالوجي چې کوم انټرنیټ دی، کوم کمپیوټر ایجوکیشن دی، په دې باندې زور ورکړی شوی او داسې ووکیشنل چې کوم ټریننګ دی. ووکیشنل ټریننګ دې ته ویل کېږي چې یو هنر چاته زده کول، سکل زده کول، هنر پریکټیکل یو کار زده کول، نو په دې باندې هم زور وکړی شوی. اوومه چې کومه ایجوکیشنل پالیسي ده هغه د نیشنل ایجوکیشن پالیسي 2009. د ایجوکیشن پالیسي د 2009 دا د یوسف رضا ګیلاني چې کوم پرایم منسټر
وزیر اعظم د هغې په دور کې دا پیش شوې ده فوکس ان کوالټي ایجوکیشن. په کوالټي ایجوکیشن د ایجوکیشن چې کومه کوالټي ده په هغې باندې فوکس شوی او داسې د اکویټي چې برابر شي دا ایجوکیشن او د ټیچر ټریننګز باندې د استادانو په تربیت باندې او په دې وخت کې د استازۍ دپاره چې کوم نوي استادان بړتي کیږي د هغې دپاره چې کوم مینیمم کم سے کم تعلیم هغه مقرر شوی بی ای چې کوم بیچلر ډیګري ده بی ای یا بی ایس او بی ایډ بیچلر اف ایجوکیشن دا مقرر شوی او دغه شانتي انکریز ایجوکیشن بجټ ایجوکیشن بجټ چې کوم دی هغه انکریز شوی زیات شوی 7% مطلب د ایجوکیشن دپاره چې کوم فنډز دي هغه زیات شوي. اوس راځو کرنٹ فریم ورک اینډ ریفارمز. اوس چې کوم کرنٹ په اوس وخت کې کوم فریم ورک د کومه ډانچه د ایجوکیشن او کوم ریفارمز کوم اصلاحات کیږي اصلاحات ریفارمز دي ته وایي چې یو څیز کې نوی یو اصلاح راشي یو ښه طرف ته بوتلی شي. نو اولنۍ خبره په دې کې دا سنګل نیشنل کریکولم چې کوم ته ایس ان سی ویل کیږي دا چې کوم دا په دې باندې کار روان دی اوس وخت کې چې نیشنل قومي چې کوم کریکولم دی کوم نصاب دی کوم ټیکس بک دی کتابونه دي یا نور چې کوم نصاب دی دا ټول یو شانتي کړی شي دا یو کریکولم ټول یو شانتي کتابونه که اوس تاسو ګورئ د ګورنمنټ کتابونه جدا دي د پرایویټ سکولز جدا دي د هغوی نصاب جدا دی دغه شانتي مختلف نصابونه چلیږي نو دا یو کړی شي په دې باندې کار روانه. لانچډ بای د ګورنمنټ اف پاکستان and 2021 په 2020 او 2021 کې پاکستان حکومت دا لانچ کړو. د دې مقصد سو to ensure an uniform education for all students across public, private and religious schools implemented and phased. د دې مقصد دا و چې یونیفارم ایجوکیشن یو شانتي تعلیمي د سټوډنټانو دپاره په سرکاري سکولونو کې په سرکاري تعلیمي ادارو کې په پرایویټ تعلیمي ادارو کې د هندي ریلیجیس چې کوم مذهبي سکولونه یې په هغې کې دا په فیز کې چې کوم دی مختلفو حالتونو کې دا امپلیمنټ شوی دی مختلف مرحلو کې. اولنۍ مرحله فیز 1 دا په 2021 کې چې کوم دی دا امپلیمنټ شوی او چې دا تعلیم به دا یو شانتي دا د فرست کلاس نه والا د فرست ګریډ نه والا 5 ګریډه پورې د فرست ګریډ نه د 5th ګریډه پورې د 5م ګریډه پورې د پورې د دې کلاسه پورې دا امپلیمنټ شوی او دا شانتي په فیز 2 کې په 2022 کې د 8م نه والا 8م پورې او فیز 3 چې کوم دی اوس چې کوم روان دی د 9م نه والا د 12م پورې. نو دا چې کوم دی نو په دې باندې کار روان دی. نو دا و موږ سره زموږ دا ټاپک ایجوکیشنل پالیسیز یا ایجوکیشن پالیسیز اف پاکستان. امید لرم په دې باندې تاسو پوه شوي یې. نیکسټ ټاپک زموږ دی لاز اف لرنینګ بای ایډورډ تورنډایک. د لرنینګ د زده کړې د هغې قانونونه چې کوم پیش کړي دي ایډورډ تورنډایک چې کوم امریکن د امریکې ایجوکیشنل سایکالوجیسټ تعلیمي چې کوم ماهر تعلیم نو هغه دا پیش کړي چې هغې نوم ایډورډ تورنډایک. نو د دې باره کې به اوس موږ خبر. اولنی قانون چې د پیش کړی دی لا اف ریډینس قانون د تیاری. A learner learns better when they are mentally and physically ready to learn. دا ویلي دي په دې قانون کې چې یو لرنر یو زده کوونکی او په هغه وخت کې بهترینه زده کړه کوي کله چې هغه ذهني طور او جسماني طور تیاری د دې زده کړې لپاره. لکه مثال د دې a student will understand better if they are interested and prepared. یو سټوډنټ په هغه وخت کې بهترینه زده کړه کوي چې هغه په دې سبق کې په دې زده کړه کې انټرسټډ وي مطلب په هغې کې شوق او دغه شانتې هغې لپاره تیاری. دویم قانون لا اف اکسرسایز د اکسرسایز قانون د پریکټس قانون. ریپیټیشن بار بار ریپیټ کول بار بار ویل strengthens learning دا زده کړه مضبوطوي چې یو څیز ته بار بار وی او دغه شانتي ریویژن چې کوم دی دا موسټ امپارټنټ دی یا د ریپیټیشن هم ویلی شي چې یو سبق ته ووایې نو ماهرین دا وایي چې نن تا یو سبق ووایه یو زده کړه تا وکړه او تا په یوه هفته کې دا واپس ریوایز کړه نو دا به تا ته د 2 هفتو پورې یاد وي چې 2 هفتو کې دی په میاشت کې دی یو پیر دا بیا ریوایز کړه دا به تا ته بیا د 3 میاشتو پورې یاد وي مطلب دا ریوایز کول دا ډېر زیات امپارټنټ دی. نو دا چې کوم دی زده کړه مضبوطوي. د more an action is practiced the stronger the connection. چې کله ته د ایکشن یو کار بار بار ریپیټ کې بار بار کې نو دا بس تا ته دا کار مضبوطیږي. لکه د دې مثال دی regular math practice improve problem solving skills. چې ته ریګولر روزانه بنیاد سره میتس ریاضي
حساب هغې سوالونه پریکټس کې هغه بار بار کې نو تا به پرابلم سالوینګ یو مشکل حل کولو چې کوم سکل دی کوم هنر دی هغه به ستا امپروف کېږي مخ په وړاندې به ځي. دریم دی لا اف افیکټ د اثر قانون. Actions followed by satisfying outcomes are made likely to be repeated. هغه کارونه چې د هغې outcomes د هغې نتیجه د هغې په بدل کې چې تا ته څه راځي هغه satisfying مطلب هغه تاله اطمینان درکوي نو هغه به زیات ریپیټ کېږي هغه کار به ته بیا بار بار کې. while those followed by unpleasant outcomes are less likely. او هغه کارونه چې د هغې outcome ته unpleasant راځي مطلب تا له خوشحالي نه درکوي نو هغه کارونه بیا ته لږ کې. د دې مثال دا دی if a student is praised by a correct answer چې د یو ماشوم ته تعارف وکړي د هغې ستاینه وکړي په یو صحیح جواب سره چې صحیح جواب درکړي ته د هغه تعارف وکړي د هغه ستاینه وکړي they are more likely to stay motivated نو هغه به ډیر زیات موټیویټډ وي او هغه به بیا هم کوشش کوي د دغه کار کولو. بل ټاپک زمونږ هغه دی ټایپ اف ریسرچز. د ریسرچ د هغې قسمونه. نو اولنی ریسرچ هغه دی بیسیک ریسرچ. ریسرچ ویل کېږي د یو څیز په باره کې سرچ کول، تلاش کول، کتل او د هغه څیز معلومات کول، هغه معلومات را جمع کول دې ته ویل کېږي ریسرچ کول. نو اولنی قسم هغه دی بیسیک ریسرچ، دې ته فیور ریسرچ هم ویل کېږي، خالص ریسرچ. to develop theory or knowledge without immediate use چې ته علم هغه راجمع کې، علم حاصل کې او د without immediate use بغیر د دې نه چې هغه استعمال کې راوستلی شي، بغیر د دې نه چې هغه استعمال کې راوستی شي په هغه ټیم کې فوراً چې کوم د هغې استعمال دی د هغې نه بغیر ته معلومات او تیوري هغه ډیولپ کې، هغه راجمع کې. لکه مثال د دې دا دی study how children develop language skills چې ته دا سټډي وکړې چې څنګه ماشومان لینګویج سکلز د لینګویج چې کوم هنر دی هغه ډیولپ کوي، په هغې کې ترقي راځي په کومو طریقو سره. نو دا یو ریسرچ دی او دې ته ویل کېږي بیسیک ریسرچ. دویم نمبر دی اپلایډ ریسرچ to solve practical problems in classroom or school. په کلاس روم کې او په سکول کې چې کوم پریکټیکل مسلې راځي، عملي چې کومې مسلې راځي هغه حل کول، نو دې ته ویل کېږي اپلایډ ریسرچ. لکه مثال د دې دا دی finding better method to teach math to slow learners. چې کوم سلو لرنرز دي چې کوم په قلاره باندې زده کړه کوي، تیز نه دي په زده کړه کې، نو هغوی به څنګه په کومه طریقه هغوی ته میتھس پړاو شي، هغوی ته وویلی شي چې هغوی بهترینه زده کړه وکړي. بهترینه طریقه به څه وي چې هغوی میتھس زده کړي، ریاضي چې کومه ده هغه زده کړي. دریم نمبر چې کوم ریسرچ دی هغه دی کوالټیټیو ریسرچ. په دې کې چې کوم دی فوکس آن انډرسټینډینګ بیهیویر ایکسپیرینسز اینډ opinions. په دې کې به فوکس په څه باندې، په انډرسټینډینګ باندې، په پویه کولو باندې، دغه شانتي په رویه باندې، په تجربه باندې او په رایه باندې، په دې باندې به په دې کې په تجربه دغه شانتي بیهیویر انډرسټینډینګ دا چې کوم دی په دې باندې مین فوکس دی. لکه مثال د دې دا دی انټرویوز ویت سټوډنټس اباوټ کلاس روم انوایرمنټ. د کلاس روم ماحول په باره کې سټوډنټانو سره انټرویو کول، د هغې نه تپوسونه کول، نو دا چې کوم دی دا کوالټیټیو ریسرچ دی. هغه کوالټي معلومول دي په دې کې څه معلومول دي، کوالټي، خاصیت هغه معلومول دي. او دا شانتي څلورم قسم هغه دی کوانټیټیټیو ریسرچ. په دې کې کوانټیټي معلومول دي. involves numerical data. په دې کې نومریکل چې کوم د انسو ډیټا نو هغه معلومول کېږي، دغه شانتي سټیټسټیک، شماریات and measurable outcomes. چې کوم measurable چې کوم پیمایش کې دی، چې کوم ناپ کېږي، کوم موږ سره د هغې هغه ریزلټ راځي د انسو په شکل کې، نو دغې ته کوانټیټیټیو ریسرچ وایي. چې هغه کوانټیټي معلومې، دغه څیز مقدار معلومې، هغه تعداد معلومې. لکه مثال د دې دا دی ټیسټ سکورز کمپیریزن بټوین ټو ټیچینګ میتھډز. دوه د ټیچینګ طریقې دي، د استازۍ طریقې دي، او د یو هم تا ټیسټ واغسته، د بل هم ټیسټ واغسته، او د هغې نه چې کوم سکور راغی، کومې نمبرې راغلي، نو تا وکتلې چې په کومه طریقه باندې نمبرې زیاتې راځي، زه کومه طریقه استعمال کړم، نو دې ته ویل کېږي کوانټیټیټیو ریسرچ. نیکسټ ټاپک هغه زموږ دی فیزز اف لرنینګ، د زده کړې مرحلې. دا پیش کړي دي رابرټ ګیني، یو سایکالوجسټ دی. هغه دا ویلي دي چې لرنینګ از ناٹ ون سټیپ پروسس. زده کړه چې کوم ده هغه یو مرحلې والا پروسس نه دی، عمل نه دی چې په یوه مرحله کې هغه وشي. and pedagogy learning happens in 3 key phases. په پیداګاجي کې چې کوم لرنینګ دی نو هغه په 3 مرحلو کې
حاصلېږي سپیشلی وین ټیچینګ نیو کانسپټ اور سکلز. کله چې خاص طور باندې کله چې ته یو نوی تصور چاته زده کې، یو نوی هنر چاته زده کې، نو 3 حالتونه دي. نو هغه به اوس موږ وایو 3 پیزز. اولنی دی اکویزیشن پیز. اکویزیشن وایي حاصلول، دې ته ویل کېږي سیکنې کا مرحله، د زده کړې مرحله. A learner is introduced to new information and skills for the first time. چې په اول پیر باندې یو زده کوونکي ته یو نوی معلومات او یو نوی هنر هغه ته انټروډیوس کې، د هغې ته تعارف کې، هغه ته ورزده کې. نو اولنی خو دا شو. په دې کې چې کوم دی د استاد کردار به په دې کې سي، هغه به ایکسپلین کوي یو څیز، هغې وضاحت به کوي، ډیمانسټریټ، هغه به پریکټیکل پیش کوي او موټیویټس، هغه به زده کوونکي له موټیویشن ورکوي، هغه کې به یو جذبه پیدا کوي د زده کړې. د دې مثال دا دی a student learns how to solve algebra equation. یو سټوډنټ هغه دا په اول پیر باندې زده کوي چې څنګه به الجبرې چې کوم اکویشن دی هغه به څنګه سالو کې، څنګه به حل کې، مطلب د میتھس یو کوېسچن دی هغه به ته څنګه حل کې. دویم پیز چې کوم دی لرنینګ، دویم حالت هغه دی ریټینشن پیز، د یادولو پیز. اول د معلومات ورکړی شو زده کوونکي ته، اوس د هغې یادول دی ریټینشن. what happens په دې کې څه کېږي؟ the learner tries to remember and practice what they have learned. لرنر چې کوم د زده کوونکي په دې کې ټرای کوي، کوشش کوي چې دا څیز یاد کړي او په هغې باندې بار بار پریکټس وکړي، مشق وکړي، کوم څیزونه چې هغه زده کړي هغه ریوایز کړي، بار بار هغه یاد کړي. په دې کې د استاد کردار سره، د ټیچر کردار سره ګیپس پریکټس ټاسک، دا به زده کوونکو له د پریکټس لپاره ټاسک ورکوي، کارونه به ورته حواله کوي، اسایمنټ به ورته حواله کوي، او ریپیټیشن، او په هغې باندې به ریپیټیشن کوي. دغه شانتي د دې مثال دی student solves similar algebra problems on their own. بیا ماشومان په دغه طریقه باندې د الجبرې نور سوالونه هغه حل کوي چې طریقه هغوی زده کړه. دریم پیز چې کوم دی هغه دی ترانسفر پیز، د ترانسفر کولو د اطلاق یا د عمل مرحله. what happens په دې کې څه کېږي؟ learner applies the knowledge or skill in new or real life situation. لرنر چې کوم دی زده کوونکي هغه خپل علم او خپل هنر هغه په عام ژوند کې، په عملي ژوند کې په هغې کې استعمالوي. چې کوم څه هغه زده کړي دي، کوم سکل هنر یې زده کړی دی، هغه په خپل عام ژوند کې استعمالوي، دې ته وایي ترانسفر پیز. دې کې د ټیچر رول کردار سره چې هغه به encourage problem solving, application and creativity. دا ماشومانو کې پرابلم سالوینګ پیدا کوي، په سټوډنټانو کې چې یو مسله حل کول او هغه استعمالول، او کریټیویټي یو نوی سیز پیدا کول، خپل ځان نه یو کار کول. د دې مثال دا دی student uses algebra skills to solve a real world math problem. سټوډنټان د الجبرې د میثس دغه فارمولا دا راواخلي او په ریل لایف کې، په عملي ژوند کې په هغې باندې یو مسله حل کړي. نو دا د دې مثال دی. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. په دې کې د پیډاګاجي چې کوم مهم او په ټیسټونو کې بار بار راتلونکي موضوعات ټاپکس هغه موږ تاسو ته په ډیټیل باندې وویل. امید لرم په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. که تاسو ته بیا هم څه مسلې نو تاسو زموږ نه په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.